سلامونه عطا جان رور ما نه تاسو خو پیژنئ د تعریف محتاج نه ده که هغه د افغانستان خلک دی او که د پاکستان خلک دي ټولې په رسمیاتو پیژني ماشاءالله ماشاءالله یعنی مور د کینی د عطا غوندې زوی دی راوړي که په افغانستان کې او که په هر ولایت کې د افغانستان د غریبو خلکو دپاره منډه والې ده که هغه نیمروز و هرات و خو هر ځای اوس راغلی دی اروپا ته د څه لپاره زمونږ د افغانستان خلکو دپاره یوه شفاخانه جوړوي د سرطان مرض شفاخانه ده چې د ټولو په مخ به کلاوي هغه شفاخانه که هغه هزاره ده که هغه تاجک ده که هغه پښتون ده که د هر ځای ده راغلی دی یعنی دا پیسې راغونډې کړي یو شفاخانه جوړه کړي کومک وکړي افغانان نو که هغه د بلجیم خلکو ښه په کلاو هغه یې وکړه مرسته یې وکړه یعنې ښه پوره که هغه د جرمني خلکو موږ ویډیوګانې ګورو پرون پاریس ته تللی یعنې پاریس کې خدای مې د غاړه نه بندوي چې 1,00,000 هغه یې وکړه کومک یې وکړه یورو نو دغسې خلک په اعتبار کوي نو ما ورته دا ویلی راځئ چې د عطا ورور هغه وکړو تر شا یې ودرېږو او موږ تاسې هم ورسره کومک وکړو نو که لندن ته نه پوهېږم چې لندن ته راځي او که نه دلته کومه غونډه لري او که نه خو هلته د ده یو هغه دی یعنې خیریه بنسټ لینک دی نو که 5 د لاسه کېږي 10 شل چې هر څونه د لندن میش خلکو ته وایم نو ورشئ د عطا ورور سره کومک وکړئ دا کومک د دې ژبې ته نه ځي دا بیرته موږ او تاسو دپاره ده موږ او تاسو لپاره روغتون دی د موږ او تاسو د خویندو لپاره موږ او تاسو د میندو لپاره د موږ او تاسو خپله چې هر رقم لکه د سرطان مرض دپاره موږ پاکستان ته نه ځو خپل افغانستان کې مې یوه شفاخانه جوړېږي نو راځئ چې تر شا ودرېږو او کومک ورسره وکړو او د سره کومک نه ده دا خپل افغانستان ته کومک ده خپل وطن ته کومک ده خپل ځان ته کومک ده نو دا ویډیو مې د لندن میش خلکو دپاره ده نه پوهېږم چې عطا ورور دلته راځي او که نه خو د هغه لینک ده راځئ چې موږ او تاسو د لینک طریقې نه مرسته وکړو نو که هر څوک غواړي مرسته وکړي د هغه لینک به زه هغه کړمه په خپل بایو کې به یې شیر کړمه نو هلته هم کوی شي چې ما هلته کومک ورسره وکړي